جنرالي خپل ځان ته خپله انتخاب کړ دا مبین خان ښه نوم ده. ولا خو داسې دا چې زه خپله قسم په الله چې دغه د طالبانو راتلو سره مې د جنرالانو حالت ولیده په دې میدانونو کې او په دې په چالان موټر، زه خپله دا ځان ته جنرال وایم داسې بې غیرته ځان راته ښکاري. زه وایم سبا به ما هم کمیس او پرتوک پاتې پوه سوې. نو دغه مبین خان ډېر ښه ده، زه په څخه مشکل نه لري، ځکه په افغانستان کې د جنرالانو د ازادۍ راډیو راپور وسم ما سره ستا چې امریکانو جنسي تیری پې کړی و، نو باور وکړه چې دا څوک راته جنرال ووایي بس وضعیت مې ښه نه سي. مه وایه راته جنرال، مهرباني. ښه ګورئ می خو به څوک نه راباندې بندوي. قربان نخله دې چپ کم. نه نه خبره خو راله پیغور ته، او زه خو پیغور نه درکوم، زه په مستندو اسنادو باندې خبرې کوم. ځان ته به اور واچوم مبین خانه، خو د ښځې په لباس کې ولا که له دښمن نه ځان پټ کړم. په زرګونو طالبان مو د ښځو په مېرمنو په لباس کې نیولي دي. د هغه مېرمنو په لباس کې چې نن تاسو پر مخ باندې د علم دروازې بندې کړي دي، په زرګونو لو ږیره به ځینې راووتله، چادرې به م ځینې لرې کله لاندې بیا جامې اخیستې وي، او تا ویلي وو چې دغه خلکو په زندان کې جامې د ښځو جامې دوی ته وراغوستلې په زور باندې. یعنې دا موږ په غرو په دښتو ولسوال صاحب زه به یوه خبره درته ولسوال صاحب وکړم محترمه، که څومره توهینامیزه لهجه وکاروې، څومره دا خبرې وکړې، خو په الله باور وکړه د طالبانو اتلولي له شرق نه تر غربه، له شمال نه تر جنوبه کفر او اسلام مني چې دا څه رقم قهرمانان ول. ته که څومره دا خبرې وکړې، څومره هم دا خبرې وکړې، والله په زندان کې هم تاریخ پرېښوده، والله په جنګ کې هم تاریخ پرېښوده، والله په وږي نس کې هم تاریخ پرېښوده، والله په سرښندنو کې هم تاریخ پرېښوده. ټر په پر نه پټېږي. ښه که زه د طالب په خلاف زرګونه کتابونه ولیکم، زرګونه، او د ده داسې وایم چې طالب دا ده او دا ده او دا ده او دا ده او دا ده، بالاخره دا کتاب مارکیټ ته لاړ سي، دا څه رقم کار وسو. کمره خلاصه که کمره مه بندوه خیرخوا صاحب محترم. ولا ورسره پازار یم هیله کوم. زه دې چپ کم ولې په عذابېږې ماشاءالله. نه خیر ده، کمره چې خلاصه نه کړي بیا کار نه کېږي وروره. بیا ما او تا باید مخامخ سره لږ مجلس وکړو. دومره غټ کتاب مې در سره اخیستی دا وګوره، 600 صفحې کتاب مې درته راخیستی، داسې وګورئ داسې وګورئ، ټخه ټخ ټخه ټخ ټخه ټخ ټخه ټخ، دا به زه ټول تا باندې نن خلاصوم. نو راسه نن بحث سره وګوره. ګوره بله ورځ تا په ما باندې پوښتنه وکړه چې ته زه درته ډاکټر څه وایم، یعنې ما خو درته ویلې ګوره چې ټول عمر د طالب په خلاف باندې قلم وڅرخوي او 100 وارې پنجاپی ورته وایي، 100 وارې غلام و مزدور ورته وایي، خو قسم په خدای چې وینه د افغانستان په د افغانستان تیږې د دغه طالب په وینو سره سوي دي. مشران په سنګر کې په همدغه افغانستان کې په شهادت رسېدلي دي. له هېڅ رنګه قرباني نه یې دریغ نه ده کړې. دا چې ته وایې زرګونه مې په کمیس کې ونیوه، د ښځې په کمیس کې مې ونیوه، ګوره د دې خبرو زه ډېر ښه جواب تا ته لرم ولسوال صاحب، خو زه یې نه در کوم. ځکه یې نه در کوم چې ته افغان یې، که زه تا ته پیغور در کومه، زه باید هغه چا ته پیغور ورکړم چې پتلونونه په بنګال کې پاتې سول. زه خپل افغان ته که پیغور ورکومه، دغه لاړې توکم بیرته مې خپل مخ ته راځي. ځکه څومره تا ته بد رد وایم، اول د بد رد ویلي دي ما جواب در کړی. نن در سره بحث کوم په امارت کې، په جمهوریت کې، په سوله کې، په امنیت کې، په هر شي، په زور کې، په بدماشۍ کې زه در سره کوم. که توهین کې بالکل زه تا ته توهین نه کوم. نه ګوره، که تا مخکې تر دې مخکې تا زه بالکل ځکه توهین نه درته کوم، نه ما توهین نه ده کړی، ما توهین نه ده کړی، نه توهین کوم. کوي کم ولسوال صاحب په زرګونو که نه وي په سلګونو مستند اسناد داسې لرم چې قسم په خدای من حیث یو افغان زه شرمېږم چې چاته دا خبره وکړم، او په ژوند یې کوم، او په سلګونو مې مستند اسناد د دې په خاطر سوځولي چې من حیث یو افغان رانه نشر نسي. یو ورځ مې څوک ونه پاروي، یو ورځ څوک بد راته ونه وایي، خدا ناخواسته هغه سړی که نه شرمېږي، زه به په دې وشرمېږم.
زه ولسوال صاحب یوه خبر درته کوم، افغانستان زمونږ او ستاسو کور ده. که یو څوک په ژوند نه راځي نو مرګ نه وروسته حتما افغانستان ته راولي. هغه که زه له هېواده بهر ومم ته مې مړی پرېږدې چې راشي ممانعت یې نه کوي، او که ته له هېواده بهر یم مړی به دې راځي او همدقسې به یې کور ته وړو، هلته به جنازې کې پاش کې، ته به د ما کې شرکت کوې، زه به یې د تا کې کوم. نو وخت چې زما او ستا قبر افغانستان ده، راځه په ژوند باندې هم د افغانستان ته کار وکړو. که په دې نظام کې نیمګړتیاوې وي سترګې پرې نه پټېږي، په هغه باندې خبره وکړو، توهین ونه کړو. که په جمهوریت کې نیمګړتیاوې وي، په جمهوریت کې نیمګړتیاوې وي، نو یو څه ښېګڼې پکې په هغه هم سترګې پټې نه کړو. په دې باندې افتخار ونه کړو ولسوال صاحب چې تا افغانان وژلي دي، نو نن برید تاو کې ته خو یې لرې نه، خو که زه تاو کړمه نو دم ولاکه خوند وکړي چې ما افغان ورور وژلی ده او نن دلته برید تاو کړمه چې ما دومره افغانان وژلي دي. دا په خدای که مردي وي. ورسه د امریکا فوجي نه، د برطانیې فوجي نه، د دوبۍ نه، د دوی نه دا فوجیانې چې په نړۍ کې اول نمبر دي، دوی خپل خلک نه دي وژلي. دوی د جنرالي رتبې اخیستې، دا خپل ولس نه ده وژلی، خپل ولس د بل چا په فوج نه ده ساتلی، دا خپله کار کړی، ټکنالوژي ده او که پیسه ده او که منطق ده او که هر شی ده، که هر څه دي خپل ملت او د ملت په زور باندې کړي. که جمهوریت دغه 40 کاله 50 کاله بدبختي دا اول خو د ظاهرشاه 40 کلونه 30 کلونه داسې یو هېواد داسې یو حد ته تلل چې یو افغان به خارج ته د تعلیم دپاره په دې نه پرېښودل کېده چې ودرې ظاهرشاه پاچاهي ونه نیسي. بیا سردار داود چې راغی هغه ته م وخت ورنه کړه، د کمونیزم او د خلقي او د پرچمي او په یو نوم بل نوم هم نظام نسکور کو، په خپلو کې سره د کفر فتواګانې ورکړلې. پرون مو د کرملن زوی ورته ویلې وروره بله ورځ چې لیده هماغه مجاهد د کرملن په غېږ کې پروت و، له همغه نه یې مرستې اخیستلې. بیا د طالبانو حکومت راغی. ګوره ولسوال صاحب د تا عمر به نه پوهېږم څو کاله که د 40 45 کاله نو طبعا به د جهادي تنظیمونو ترمنځ هغه ناورینونه یاد شي چې د هلک په سر باندې به 20 او 30 وژل کېدل، جلۍ خو په ځای پرېږده، هلک ته نکاح کېده په هر کیلومتر کې افغانستان تقریبا ما ته خو وړوکی بچی ښکارېده چې د 18 کاله. اټکل دا فلټر لري که ما ته معلومیږي اوس فلټر کې ولاکه والله که مې فلټر لګولی د 18 کلو یم مبین خانه. اوس تا خبرې وکړې ما ته وخت راکړه. د 18 کلو یم خو د افغانستان په سیاست کې لوبېدلی ولسوال صاحب. د 18 کلو چې د 18 کلو چې د افغانستان ناورین د بیخي یادېږي نه. 40 کاله د جمهوریت تیر شول، پاتې د 12 کاله سو. په 12 کالو کې به کېدی سي تا وروره ګوله هېڅ هم د مکتب په 3 یا 4 صنف کې به وي که د مکتب ویلی، تا ته د نجیب حکومت نه یادېږي، تا ته د رباني حکومت نه یادېږي، ناورین دې نه یادېږي، بدبختۍ دې نه یادېږي. بیا د طالب راتله به د یا لږ یادېږي یا نه یادېږي. بیا امریکان راغلل، ته به تازه نوی وروره په دې پوه سوی چې دغه مې کور، دا مې ژوند، دا مې کلی ده. بیا به وروره په 20 کلنۍ کې حکومت ته تللی. نو تا بیخي اصلا زه اوس دلته یو ماشوم سره بحث کوم، خو د معلوماتو دپاره د معلوماتو ډېرولو دپاره دومره درته وایم چې افغانستان ویشل سوی اوس طالبان راغلل، بالاخره یو نسبي امن راغی، یو سرتاسري سوله راغله، بیا امریکا راغی، بیا ظلمونه و بیا وحشتونه و بیا طالب په رنګارنګ نومونه نومېده. بالاخره هغه طالب بیرته راغی، هغه رئیس الوزرا ده چې په 2000 کال کې و، هغه مولوي کبیر معاون ده چې په 2000 کال کې و، هغه سیستم د هغه وروره بیرته هغه شی سو. زیان چا وکړه په 20 کلونو کې؟ ګوره ولسوال صاحب، زیان ما و تا وکړه چې موږ دا باور و چې امریکا نه ځي او بې درېغه مو خپل افغانان وژل، او نن نه یې په افغانستان کې. زیان افغانانو وکړه چې ټولو یې له امریکا د بیا آبادۍ دپاره راغلی، هغه زموږ د وژلو دپاره راغلی، زموږ د بې عزته کولو دپاره راغلی. ته خدای په جمهوریت کې هغه چې وه د سولې سفیره سوله، د هغه څه ده کوناټور، هغه فاحشه سندرغاړې څه نومېدله؟ آریانا سعید. آریانا سعید تاسو د سولو سفیره وه. شکریا بارکزی ګوره، شکریا بارکزی د وروره ګوله په ناروې کې سفیره وه. هر والي ته مو یوه ښځه معاونه کړله،
نو تاسو مونږ ته په ښځو حکومت چلوه د خدای بندګان. ګوره اوس خو ته ماته وخت راکړه چې زه خبرې وکړم. نو بیبل خان د ګل تاسو څلور کسان ناست او زه یوازې سیما سامار دی وګوره وروره ګوله، سیما سامار د ناحیې د نهاده تر اوسه واده نه ده کړی، خو داسې نر ده که ښځه ده. دا د تاسو د حقوق بشر رئیسه وه د خدای دپاره. هغه څوک چې د افغانانو په سرو باندې میخونه وهل هغه د تاسو د حقوق د بشر، هغه به په حقوق د بشر څه پوسي چې میړه نه لري. دا میړه بشر نه ده. بله راته نوم واخلئ، زر کوئ دا د ښځو نومونه راته واخلئ. دا نه ځي نه اخلم بیا ما ته خلک نظام رولا بیبي رولا دې په مونږ باندې، بیبي رولا دې د ټولو افغان ښځو رئیسه وه. بیبي رولا پښتو یې نه وه زده. السلام علیکم شتلي مشئ افغانانو خویندو. مبین خانه دا به ډېر ظلم وي چې تاسو غږیږئ او ماته د خبرو نوبت نه راکوئ. هیله کوم ماته د خبرو نوبت راکړئ. وخت درکوو خو زه خو باید اول تا ښه پوه کړم. فریده کوچۍ د تاسو نماینده وه په سنا مجلس کې. هغه ګوره که چېرته له طالب نه خلک خوشحاله وای نو مېرمنو بیا په وړاندې باندې وسله نه راپورته کوله. نو دا خو په دې معنا چې تاسو افغانان د ټوپک د شپېلۍ د زور له کبل نه د ځان تابع ګرځوئ. وسله یې نه وه پورته کړې، مېرمنو وسله نه وه پورته کړې. خدای ته وګوره. فریده کوچۍ چېرته ډاس کړې ده، سیما سمار دې چېرته کړی و. دوی خو به وسلې پاکولې، خالی ډاس ته برابرول. نو تاسو له دا هنرمندانو سره ولې ستونزه لرئ؟ دا هنرمندانو سره تاسو ولې ستونزه لرئ؟ هنرمند کافر درته ښکاري، شاعر کافر. هنرمند یعنې چی شی؟ هغه هنرمند نه و پارلمان کې هنرمند چی شته وایه؟ دا اوس د نومونه اخلي. دا خو د هنرمندانو نومونه. هنرمند چی شته وایه ته؟ نو سیما سمار هنرمنده ده، فریده کوچۍ هنرمنده ده. عجیبه خبره کې ولسوال صاحب. بیا وایي ته مانه د سبزۍ پوښتنې ولیکئ. نو ته خدای سیما سمار اوس هنرمنده وي. هنرمنده چی شته وایي؟ تعریف د هنرمند وکړه. کندې کوچۍ هنرمنده وه که نه وه؟ فریده کوچۍ په سیاست کې وه. په سیاست کې لوبېدلې وه. کندې کوچۍ زه څه پېژنم؟ فریده کوچۍ درته ښه. ګوره فریده کوچۍ خو د خلکو په رایه راغلې وله، خو په سنا کې وله، د سنا په مجلس کې رایه وي. رایه خو په پارلمان کې وي. سنا مجلس خو انتصابي ده، انتخابي نه ده. خلکو په خوښه باندې راځي. ښه زه راځم اصلي بحث ته په ډېرې بښنې سره. صحیح ده. د خلکو په خواښه باندې ولسوال صاحب اوس ته ماته هنرمند تعریف که. هنرمند چی شته وایي چې ته وایي هنرمندانو سره مرانه ده؟ ګوره زه ماته د خبرو پوره موقع راکړه، زه به هر څه درته تعریف وکړم. د هر څه صحیح خو هنرمند خو تعریف که پوره موقع در کوم که نه؟ هنرمند تعریف که. ته خو ما پرېږده. ګوره د هنرمند ادبي ټکی نن د افغانستان هغه د 5م صنف ماشومانو ته هم یاد ده او هغه یې هم په تعریف او په معنا باندې پوهېږي. خو زه نه پوهېږم. ما صاحب مکتب نه ده ویلی. نه ته به ما ته هنرمند تعریف کوې. ما مکتب نه ده. زه شیخ زه هر څه درته تعریفوم، خو ته د خلکو ته شیخه که څوک دې راجي کړل قسم په خدای لای بندوم زتي زمه بیا خان دمه دلته ما ته ریشخان مه جوړوه. که تی جګې که شاهینې جګې بل څوک دلته نسته ما ته کاس مه جګوئ. زه د محترم ولسوال صاحب سره خبرې کوم. مومن خانه درې پوښتنې در باندې کوم په منطقي ډول ځواب یې راکړه. نه هنرمند ما ته تعریف که. هنرمند زه نه پېژنم. هنرمند ما ته تعریف که. هنرمند تعریف هغه ده چې خلکو ته خپل هنر له طریق نه هغه د خپل زړه هنر رسوي او ټولنه راویښوي، ټولنې ته ښکلا ورکوي. له ده سره دا هنر ده چې الله پاک دا هنر ورکړی په هنري برخه کې. مثلا که موزیک دم هنر ده، که شاعر دم هنر ده، که د تا سره دا اوس کوم شی ده دا هم یو په هنري برخه کې راځي. د آریانا سعید هنر تاییدوي؟ خلاف یم ځکه چې د ما د کلتور خلاف سندرې وایي. د ما د خو تیم خلاف بیا ولې وایي طالبان هنرمندان هغه کوي؟ نو تیم خلاف
ته ګوره ته شل خوږې منده کې د یوې ترخې منده کې له طایفه نه مه غورځوه زه خبره درته کومه زه درې نه دي پوښتنې تاسو درباندې د کوم سولې هیله کومه سفیره وه قربان ښه د هنر ته سفیره دی ګوره نه آریانا سعید هنرمنده ده که نه هنر یې تاییدوي نه نو چې نه تاییدوي نو بیا په ما چې ته تاییدوي هغه یې منه داسې کومه ښه نو ته خو اوس ماته درېیو پوښتنو وخت راکوې که یې نه راکوې ښه ګوره ته آریانا سعید ولې نه شیخه هیله تاییدوي کومه شیخه هغه هیله د کوم طلوع تلویزیون د ستاره افغان د ستاره افغان تر ټولو بهترینه هنرمنده وه نو هغه چې په خو زه اول د نمبر تګلارې د تی خلاف ولې یم نه تاییدوي جمهوریت تاییدوه ګوره ته ولې ګوره ته د هر څه په جمهوریت پورې کومه ولې تړې تګلارې خلاف یې څه ته د هر څه ولې په جمهوریت پورې تړې دا به ته اشتباه کوي او دا به د تا غلطي وي او دا نغمه به د نغمې هنر تاییدوي د نغمې هنر تاییدوي د نغمې د هنر ملاتړ یې تاییدوي د نغمې هنر تاییدوم د نغمې پښتونوالی تاییدوم د نغمې لیاقت تاییدوم ځکه چې هغې ټولنې ته ښکلا ورکړې ټولنه یې راویښه کړې افغانان یې د وحشت له فضا یعنې په راتلونکي کې ته ودرېږه که نه د نغمې هنر سي تاییدوي ولې د لکه نغمې غوندې یو هنرمند سره واده ونه که یو که دې کړی وي ولې سندرې نه وایي او که یې تاییدوي نو لور دې په راتلونکي کې غواړي چې نغمې غوندې سندرې ووایي ګوره مبین خانه دغو خبرو ته که سره ځو بیا به یو بل ته د توهین ټکي کارول کیږي راځم او ته اساسي بحث وکړو یو څو ښه مې تا نه پوښتنه ګوره وکړله چې د نغمې هنر تاییدوي تاییدلی و د هغه اخلاق تاییدوم د هغه هنر تاییدوم د هغه هر څه وخت چې دومره تایید کوي څنګه نه غواړي چې میرمن دی او لور دی هنرمنده سي ګوره دغه دا هنرمند هر څوک نشي جوړېدی دا یوه برخه داسې الله پاک چاته ورکوي که څوک ګوره په هنري برخه کې چې نن هر چا داسې خو وایه چې کوشش کومه داسې خو وایه که نو ولسوال صاحب چې کوشش کومه کوشش کوم چې لور نه مې نغمه جوړه سي کوشش خو د مېرمنو دومره ضد یاسته تاسو دغه نارینه ولې به ضد یم ته ولې د آریانا سعید ضد یې آریانا سعید مېرمن نه ده آریانا سعید مېرمن نه ده ته ولې هغه ګوره د عبدالله مقوري سندرې څنګه تاییدوي دغه اوس د عمل خیر صاحب سندرې ولې نه تاییدوي دوی دا خو هنرمندان دي نو دوی خو د افغانستان ودرېږه لږ صبر وکړه ګوره دا هنر نه ده پلار نه دې پوښتنه وکړه که ژوندی ورته نغمې ته چی شی وایي هغه به درته وایي ډمه مقوري ته چی شی وایي هغه به درته وایي ډم نه ګوره دغه ډم سندرې نه وایي د ډم دنده معلومه ده د ډم خپله دنده معلومه ده ډم چی شی کوي ډم خو تا معلوم ده په کلي کې ماته هم معلوم ده د هغو بېله دنده ده او د هنرمندانو بېله دنده ده تاسو ولې د هنرمند او د ډم خدای دې غرق کا چې اکسای چې څومره یې داسې تاو راتاو کې ډم ده سندرغاړی ټول د دوی له کورنیو نه راوځي باجی دوی غږوي دا هر څه دوی کوي زه خو ډمانو ته توهین نه کوم اما هنرمند هغه څوک ده هنر څه ته وایي هنر پوهېږې هنر څه ته وایي هغه به زه به پوی کم وای فرزند پدر ما باش هنر باش که هنر زنده کند نام پدر بگیله سه غریبه خیر لگ نقمه دیو که بگیله سه جنرال سه خیر ولسوال صاحب یو ګیلاس اوبه وچکه یو ګیلاس اوبه وچکه نو خو تاسو ما خبره ته نه پرېږدئ ګوره دا هنر دا یوازې نه ده سندرغاړی ده ګوره دا انجینر ته ویل کېږي چې دی هغه یو هنري برخه کې دی روزل سوی ده ډاکټر ته ویل کېږي شاعر ته ویل کېږي ګوره پوهانو ته ویل کېږي خو مګر دا په دې معنا نه ده دا په دې معنا نه ده ګوره ده سره هم هغه هنر داسې سندرې وایي دا یو هنر داسې د تعالی پاک ورکړی دی خپل په هنرمندانو کې راځي یو سندرغاړی ده یو تاسو د ډم ته په موږ په کلي کې خلیفه وایو چې هغه د خلکو کارونه کوي هلته هغه د کلي خدمات کوي هغه ته ډم نه وایو هغه ته ډم نه وایي ګوري هغه ته خلیفه وایي جنرال صاحب هغه ته ډم نه وایي
ډم ګوره د موږ په لوګار کې چې و دورای ډېر مشهوره طبله نواز و چې چین کې به د چین رئیس جمهور نن شپېته کاله مخکې دوري تیل راسه دلته یو رباب پراته و هغوی به پې خپله خوله ویستله ښه نو ډم هغه ته دورای ډم خلکو ویلې هنرمند یې نه ویلې دا هنرمندي و دا شعرونه تر دې بس په راتېر سو درې پوښتنې در باندې کوم څنګه به راتېر سو اوس لومړنۍ پوښتنه غوږ خو ونیسه ستا پوښتنې وکړې ما نه چې دا تایید چې کې ګوره زه تایید کوم د اسلام د اسلامي نظام زه مې لور ته زوی ته ټولو ته هغه نظام غواړم اسلام ورته غواړم وخت که زه د دیموکراسي تایید کوم نو په رهبرانو کې بهترینه دیموکرات چې و هغه امان الله خان و ډاکټر نجیب هم نه پوهېږم خو مجلسو ته نه ده راغلی او اشرف غني و نه کرزی دیموکراتو نه عبدالله دیموکراتو نه نجیب دیموکراتو دا ټول هسې ځکه دوی چې دیموکراسي ویلې د ښځې او د نر حقوق نو له ځان سره جوړه ګرځوه یا اشرف غني ګرځوه امان الله خان ګرځوه بعضې نورو څه ښه ګوره سپانتا خپله ښځه نه ګرځوله څومره لوی دیموکراتو او ما ته یې غوښته دیموکراتي وای لور دې راوله ښځه دې راوله مجلسو ته یې راوله منظور پښتون خلکو ته وایي وای ښځې راولئ یا ورته وای خو تیم راوله وای راولمه نو دا څنګه دی اوس چې زه وایم زه دیموکرات یم او لور ته ښځه هغه ته وایم چې ګورئ څوک مخ نه ویني او د خلکو له لورګانو سره لکه د لوګار پخوانی والي حلیم فدایي غومبر وهې د حلیم فدایي ښځه تر اوسه چا په کوم مجلس کې لیدلې ده تر ټولو غټ حرامي دیموکرات دی و پوه شوې مګر هم لور او ښځه په کور کې کېنولې خو ما دلته خبرو ته نه پرېږدي ګوره اخري ما بیرته ما مجبوروي چې زه د تاسو په دیموکراتي ولسواله دیموکراتي کنه ګوره زه په جمهوریت هم باور لرم زه په ازادۍ باور لرم زه په انسانیت باور لرم د جمهوریت په دیموکراسي باور لري کنه دیموکراسي دیموکراسي دا څلور حرف په دې باور لري کنه د انسانانو ازادي ده ګوره دیموکراسي د انسانانو ازادي ده په انسانانو کې ودرېږه ولسوال صاحب په دیموکراسي کې د انسانانو ازادي ده ګوره خو خبره ته په دیموکراسي کې د انسانانو ازادي ده د ښځې او د نر ازادي ده په دې خو قایل یې که نه بالکل یم ولې د میرمن ټیک ټاک نه لري دغسې موږ سره لایف ته نه راځي ګوره ته به د هر هیواد لغه کلتور او عنعناتو سره پرمختګ کوي دا په دې معنا نه ده غوږ راته ونیسېږه ګوره خو ته ماته خو غوږ ونیسېږه نو ته خبرې کوې ګوره دیموکراسي زه تاییدوم دلته د انسان پکې ازادي ده دلته د بشریت پکې خوندیتوب ده خو مګر تاسو نه په انسانیت باندې باور لرئ نه په بشریت باندې باور لرئ تاسو یوازې ګوره تاسو یوازې په ملائزم باندې باور لرئ ولسوال صاحب که چېرته په دیموکراسۍ ته دیموکراسي غواړې ودرېږه دیموکراسي غواړې په دیموکراسي معتقد او ما ته هم دیموکراسي خوښوې زه باید ولسوال صاحب یو بهترینه دیموکرات ووینم اوس باید ته له خپلې همدغه کمرې نه د میرمن در سره وای بېادبي د ډېره ما پې توهین دې نه کوم د ښځو په باره کې کوم سوالونه چې وای هغه ماته